علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته دی چې په ملک کې پرون الیکشن و، نو دوستانو د ملک مختلف سیمو کې په د الیکشن دوران کې په پولینګ سټیشنو کې جنگ جګړې وشوي. نو دوستانو تاسو سره تازه خبر شریکو چې پرون په الیکشن په ورځ باندې په کراچۍ کې د عمران خان او د ایم کی ایم د پی ډی ایم مشترکه امیدوارو دوستانو د اغي یو پولینګ سټیشن کې جګړه شوې و چې د کراچۍ یو اوسیدونکو و دوستانو چې هغه باندې ډیر زیات تشدد وشو او د اغې نه بعد هغه هسپتال ته وړل او دوستانو هغه تازه خبر دی چې هغه وفات شو. دوستانو د الک سوکو او د کومې پارټۍ سره تعلق او د باندې تشدد چاو کو، نو دوستانو د دې په حق لا تاسو سره مکمل معلومات شریکو. خو دین مخکې دوستانو که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او دې سره د ټالۍ نشانم اوې چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو د الیکشن په ورځ باندې د ایم کی ایم او د پی ټی آی د کارکونانو خپل کې جګړه وشوه چې دوستانو د اغې په دوران کې د پی ټی آی په یو کارکون باندې ډیر زیات تشدد وشو او دوستانو هغه په ډنډو سره ووهلو چې د اغې د وجې دوستانو هغه ډیر زیات زخمی شو او هغه هسپتال ته وړو. او دوستانو دا ویل کیږي چې دا تازه خبر مخې ته راغلو چې هغه خسته ښکلی ځوان چې تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ دوستانو هغه وفات شولو. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی. دوستانو چې الیکشن هر څوک ګټي، خو دا پکار دی چې د انسانیت او د انسانانو خیال وساتل شي، ځکه چې یو ښایسته ښکلی ځوان د دې دنیا نه لاړل. دوستانو الیکشن چې هر څوک ګټي هغه خو بیا سي هم ګټي، خو دوستانو دې ته پکار دی چې د مونږ د الیکشن سره څه تعلق دی، ځکه چې مونږ ته ایم ان ای او ایم پی سره کوي چې زمونږ ښایسته ښکلي ځوانان پکې وفات شي، نو دې دپاره پکار دی چې داسې حرکتونه نه کوو او بلکې د انسانیت او د خلکو خیال وساتل شي. ډیره مننه، شکریه. د